ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار مرستیال والي په لرو پرتو سیمو کې د پروژو د چارو د چټکتیا لارښوونې وکړې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري د اړوند ادارو مسؤلینو سره په لیدنه کې په لرو پرتو سیمو کې د روانو پروژو په وضعیت خبرې وکړې او سپارښتنې وکړه ترڅو د یادو پروژو چارې چټکې او په خپل وخت ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. جلالاباد ښار کې 2 تنو سره 1300 ټابلیټ کاګولۍ نیول شوي. د جلالاباد ښار د 9 امنیتي حوزې اړوند ګمرک سیمه کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو 2 تنو سره د چای په ترموز کې 1300 ټابلیټ کاګولۍ نیولې. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ د باسول بیلې سیمې اوسیدونکي په خپله سیمه کې پر کونړ سیند د پل جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي پر سیند د پل نشتون یې پر وړاندې لوی خنډ دی چې له امله یې د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو په راشه درشه کې ستونزې پیدا او سره جلا کړي دي. د جلالاباد تورخم دویم لین سړک د قیریزۍ چارې په چټکۍ دوام لري. د ننګرهار ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد احمدي وایي چې د جلالاباد تورخم دویم لین سړک د قیر اچونې چارې په چټکۍ سره دوام لري او دغه پروژه به په نږدې وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د امریکا مرکزی قومندانۍ سنټیکام اعلان کړی چې امریکایي ځواکونو د جولای په 9 ایران کې په څه باندې 80 هدفونو بریدونه کړي. بل ورته د ایران صفحې پاسداران اړوند سرچینو ویلي چې د امریکا د بریدونو په ځواب کې د توغندیو بې پیلوټ الوتکو ګډ عملیات ترسره کړي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو